یاره افغانانو ټکه د زړه په تاسو لیونی کړی دی که نه رحیم صدیقي ورته ویلي چې کالي واغونده او پکول واچوه د خیره سره افغانان به دې معاف کړي خو دا روغ لیونی شوی د خیر پرتګ هم درته ویستی دی خبره داسې ده که نه چې دا خو ترې امید وګټو که دا ترېنه مکمل سیریز یا 11 میټر وګټو دا مکمل نیوزیلند به د خیر سره لیونیان شي هغه رحیم صدیقي پکې دغه پکې لیونی نه شي او که نه د افغانستان د کرکټ غټه سرمایه ده چې کوم دی او که نه رښتیا وایم ته پوه شې زه ګپ هم لږ نه لګوم چا سره ښه هغه غټه سرمایه ده او بله خبره داسې ده که نه چې په تره زامنو مې سره خبرې هغه رانه لیونې نه شي یاره افغانانو سړی هم دا چا خبره په کور کې هم د نخلا نه شو که نور څه نه هغه چا خبره وخو ګډل درته اوس یې ماف کړې ښه صحیح ده که نه او که نه یې ماف کوئ نو بیا به پکې څه بیا نو راوي نیسئ ښه چې بیا افغانان به خبرونه کړي دا ما خبره کړې که نه افغانستان pick up the bag go to کابل دا به خبر نو کې من دې ورته چا خبره زعفران خوړلی دي د افغانستان زعفران دې ورته چا خبره د چا د پلار په کیسه کې نه د غټې خبرې مې دې توبۍ که سپېشلي چې کم دی دپاره ویډیو کې ګورم چې د غټې خبرې نه مې توبۍ اصله چې افغانستان خدای نخواسته افغانستان چېرته میټو بېري بیا وایي چې تا د غټې خبرې کولې نو بس الله پاک مې د غټې خبرې نه وساتي ټاکه چې کم دی او که نه او بله خبره داسې ده که نه چې د خیره سره ایستم وارخطا نیم خو چې زه خو مې کښل چې څه به ورته کنه خو ته دوستان دعا کوو چې خیر شه دغه مې کښل ونیسو چې کوم دی ټاکو